زموږ منځه ته ولې اشتها نه کېږي؟ دا به یو ځای علت روښن زموږ عبادت ته ولې اشتها نه کېږي؟ ولې دا خوند نه راکوي چې یو 10 منټه د عالم سره کښېنم یو ښه ګپه وکړم؟ ولې زما زړه د غرور د تکبر ډک دی؟ ولې زما په زړه کې لویي ستا؟ واحد یوازې دا شی ده چې موږ په نفس کې حرام اثر کړی دی، حلال ته موږ نسو نشتی کړی. دا روژه کې به د حرم کې دا کسان وو د عرب، د دې عجیبه عبادت ژرې او برېتونه به یې خریلې وه، ستا و څنګ ته به یې ناست وو، د ژړا څخه به یې ستا په زړه کې یو قسم خشا پیدا چې خدایه ما ته ولې ژړا نه راځي؟ ته دا وګوره. لیکن یوه ذره دوکه چې ورسره وکړې دومره وغورځېږي، دومره استغفار وایي څه کوي؟ زموږ هغه الله دې موږ ته هدایت. حاجي صاحب چې ووینې په داسې جامه به یې سړی چې لاس مې موچ کړی، لیکن بل اړخ چې دی معاملاتو کې وپوښتې د ده د درواغو کاروبار به په ټول بولدکو باندې کې د چا نه. دا زموږ پر زندګي اثر اچي، دا زموږ پر بچانو اثر اچي، دا زموږ پر فامیل اثر اچي، دا زموږ پر ټول کورنۍ باندې اثر اچي. ځکه دا یو زده کړئ، یوه خبره دا زده کړئ، الله چې ستا په قسمت کې شی لیکلی حدیث دی، تر هغه ساعته پورې یوه ثانیه هم تا ته مرګ نسي راکړلی چې هغه کوم شی الله ستا په تقدیر کې لیکلی چې ته نه وایې. حدیث کې راځي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان للعبد له رزقه، د بنده لپاره الله پاک جل جلاله خپل رزق انتخاب کړی دی. که دا ټول انسانیت او پیرانان سره جمع سي دا رزق د ده د خوله یا د لاسه وکړي، الله وایي د الله رسول صلی الله علیه وسلم یې نشي کړی. زما پر دې ایمان دی چې ما په تقدیر کې څه لیکلي هغه ماته راځي، نو په خرابه لاره ولو. دا زموږ بعض ناپوهان هم دا خبره کوي. ما د چا څه د خولې څخه نقل واورېدی چې د یو بل چا عجیب خبره کوله، ول چا ورته زکات وبس زما دا ټولې مردار دي حلاله ولا که هغه ول داسې وایي زه مړ حلال ول چې حلاله ګټې ولا کې ډېره کې هیتي دا خبره ته لږ ژور ولاړ سي. که چیرې سړی عقیدتا دا خبره وکړي دا سړی د ایمان وتلی دی. د دې پر خپل رب بدګماني ده چې زما رب که چاته رزق ورکوي په حرامو کې ورکوي په حلالو کې نه ورکوي. علامه ابن قیم رحم الله الفوائد ابن القیم په دې کتاب کې لیکي وایي کوم کس چې حرامه روزي ګټي، سود کوي، غلا باندې کوي، په ظلم ګټي، په دوکه باندې، دا دوه نواقص لري. یو دا دی چې د دې خپل پر رب باندې دی بدګمان دی چې زما رب ما ته حلال رزق نه کړي، نه یې چاته ورکوي، په حرامو کې ډېر والی العیاذ بالله. او که چیرې هغه نه یي پر ده باندې خپل نفس غالبه دی، نفس دا ورته وایي چې کاکا حرام ته زغله زغله، نو که چیرې د ده پر الله بدګماني دا د زمانې جاهل کس دی. او که چیرې دا چې د نفس غلامي دا د عقل او د فراست څخه خلاص سړی د علامه ابن قیم رحم الله وایي. وزه خلکو سره چې پوښتنه وکړي وایي والله که یار په حلال کې اوس ګټه نشته، چې درواغ نه ووایه، دوکه ونه کې، یو دې ښه نوم یادي د دامیانه بیا جلا نومونه یي کله کله یاد زه ډېر ورته په تعجب کې سم وایي یو شی ورسره مکس نه کړې که څنګه دي دا ولاکه بیا ډېره کې مه پوهې دا خبرې وکړه. داسې کله نبي علیه صلات وسلام وایي زما پر امت داسې زمانه راځي سهار به د کوره راووځي مؤمن به یي، د الله بنده الله دې هدایت ورته وکړي چې ماښام ننوځي کافر به یي، ماښام به کور ته ننوځي مؤمن به یي، سهار به د کوره راوځي کافر به یي. یبیع دینه بعرض من الدنیا، د دنیا د یو څو روپو په لالچ باندې د خپل دین په قول یا په عمل یا په هغه باندې خرڅ کړی. پام کوئ د خپلې خبرو سره دې نو چې کوم رزق الله زموږ په قسمت کې لیکلی دی، کوم شی الله تبارک وتعالی زموږ په عالم ارواح کې زموږ په تقدیر کې لیکل شوی دی، دا هېڅکله